الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو اوله مسله د نن استفتاء د دوه مرحله د سفر د مسایلو سره. اوله دغه ده که یو سړی را ولاړسي خپل وطن اصلي ته ورسي نو دی مقیم دی که مسافر دی. دلته د کتابو اختلاف راغلی دی الافتاء بتوفیق الله تعالی. بعضې وایي که سړی خپل وطن ته ورسي هغه مقیم دی، بعضې وایي که خپل وطن ته ورسي مسافر دی. لیکن په اصل کې دا خبره پر دې بنا ده، دا زموږ کتابونه ګرځي یوه خبره کوي، خو که دا خبره ستاسې پام شوی وطن اصلي په بل وطن اصلي باطلېږي. دا بل د وطن اصلي خبره غواړي. اول وطن اصلي خو ستا ځای د مولد دی یا د ځای د تأهل دی. وطن اصلي په چا دی؟ ځای د تأهل دی یا ځای د مولد دی. خو دغه بل وطن اصلي دغه ته وایي که بل وطن ته لاړو، لکه اوس موږ پاکستان ته رالو، که زموږ داسې خلک ډېر څه چې قصد رجوع بیا نه لري، بیا افغانستان ته نه ځي که آزاد شي هم نه ځي. نو په دغه وخت کې چې قصد رجوع نه لري نو بیا که دی خپل وطن ته ورشي مسافر دی. او که راولاړ که سو د قصد رجوع درلودې که چیرې افغانستان آزاد شي زه ورځم، بیا نو چې خپل وطن ته ورغی څوک دی؟ هغه مقیم دی. بس دغه یې ښه تطبیق دی تر ټولو. بدایي و صنایع په دوم جل 28مه او باریرایق په دوم جل 114مه او پردیه په دوم جل 18مه مناج السنن په دوم جل هغه 90مه او فتح القدیر په دوم جل 14مه او 14مه په دې کې او د مختار په جلد اول 580 کې کړی. دا ډېره ښه مسله ده. دوهمه استفتاء دغه کوچيان زموږ د وطن دا اوس مقیم دي او که دا مسافر دي. دلته یو ښه خبرو ته چې غوږ ونیسئ نو ډېر به ښه. الافتاء بتوفیق الله تعالی. بیا غوږ نیسئ د خیمو والا سره که دغه شرط و چې میږي و پسونه و غوایي یې درلود، یو شی یې درلودی په دغو کې، یو هغه دی چینې لري. چینې لري چې 100 کاله پر یوه ځای دی په خیمو کې واړی، لعنت د اقامت په خیمو کې نه صحیح کېږي. ناجر او اورنیت د اقامت چې پر دا 10 باندې خیمې ودرئ که 100 کاله دا سړی تېروي هم نیت د اقامت نه صحیح کېږي. لیکن که چیرې بزې یې درلودلې بیا د خپل بزې یې هلته کړزي ورته ولاړ و، بس دا سړی مقیم دی. باره که ګرد او ملګري هم مقیم دی. ولې دی د یوې مرعاته بلې مرعاته ځي. اوس یو سړی زه اوس یو خبر درته کوم، زموږ د وطن خلک د دا هلمند کوچيان به هغه تلله په دوبي کې و چاته تله؟ په سیابند ته. سیابند ته چې دوی تر که پر سم د متصل روان شي نو هغه په 2 شپه رسېږي، لیکن دوی به په 40 شپې کې ځان رساوه. هغه دوی مقصد دا نه و چې سیابند ته ځان ورسوي، بلکې تر یوه ځای صحابه ځای نن هلته واښه دي، بلال ځای هلته واښه دي، بلال ځای کله به ځان رساوه. خو که په یوه پله دوی دا نیت وکړي چې زه سیابند ته ځم، پر لارې ماشي د ضرورت په خاطر تاکید نور متصل روانې، خو بیا په دې وخت کې هم دوی مسافر ګرځي. او که دا نه وه بس دغه شته د یوه مراسه بل مراسه تر څو چې آزاد چې په ټول دنیا وګرځي چې مقیم دی. اوس نو بله خبره پر دې ځای باندې یو خبره واورئ. وروسته به د اجر په مسله کې درته راشي. د اجر په مسله کې به درته راشي چې هغه یرویشتمه که یو سړی د بل چا اجر و د هغو خلکو تابع دی. اوس په ملا راواخئ، که د دغه خلکو سره ملا ورسره و، که ملا میږي درلودلې پسونه یې درلودله خو هغه هم ورسره مقیم دی. که ملا میږي و پسونه نه درلوده راواخ. که دی چیرې مزدور و په چا باندې مزدور و، دغه الفاظ زده کوي کوم په دغه یې نه کوي. که چیرې دی په میاشتانه باندې مزدور و، په میاشتانه باندې که په میاشتانه باندې مزدور و او یا په کالانه باندې مزدور و نو دی د چا دی د خپل هغو تابع دی، بیا لمونځ پسې صحیح دی. او که دی میاشتانه مزدور نه و دغسې و چې د کار درکړم یا نه کم در ګورې دا دی دغسې ورسره و، نو په دغه صورت کې طالبانو ته سپام ورته ګوري د ده لمونځ مسافر دی او د هغو لمونځ مقیم دی. دی درېیم ته هم ولاړېږي مقیم لمونځ ورکوي. دا موږ لیدلي دي چې ولاړ شي درېیم ته مقیم نو د هغه خو برای اقتدا د مفترض په متنفر پسې دا بیا جایزه نه ده. دا ځای ته ډېر پام کول دي ښه. او که یې مزدور و هم په میاشتانه پروا نه کړي. دا ټوله د دې سماچه وه هغه د دغه
چې په خیمو کې او بزې ونه لري بیا په ټوله مدینه ته اقامت رسي او کوچیان ور څوک چې مقیم دي پر دغه فتوا ده. دا بیا پام ورته وکړئ بایرایک دوم جلد 114 د مختار جلد اول 581 هندیه جلد اول 119 هدایه جلد اول 149 فتح القدیر دوم جلد شلمه دې ته پام وکړئ. دغه الفاظ چې پام وکړئ نو ګونځي خدای په دې خبره باندې مستر خلاصې. درېمه استفتاء اوس دغه د افغانستان طالبان دغه په سفرو په اقامت کې د خپل امیر تابع دي که دا یو خپل نیت معتبر دی. الف تابع توفیق الهی تعالی. طالبانو دا طالبان دوه شی نه دي پکښې که دوه شرط پکښې سي بیا د امیر په اقامت دوی مقیم دي د امیر په سفر دوی مسافر دي. هغه کله که یو دای پکښې وي چې یو سمدم د دوی نوم په رجسټر کې نوشته وای لکه حکومتي قانون دا د فوج له یو بې اجازې نشي تلای هره ورته چې وای ولاړ شه بس هغه به ځي او که ولپاته هغه به پاتېږي. که دا د دوی سره وای دوم دا وای تنخوا دوی ته حواله وای یا د سم د سر د امارت ته خواصه او یا هر امیر خپل افراد ته ورکول. که دغه دوه شرطه پکښې وای بیا دوی د امیر تابع ول د امیر تابع په چا کې نه دي په سفر و اقامت کې دا هر چا خپل نیت یعنی امیر راته که امیر خپل وطن ته ولاړی مقیم دی دوی که ورسره یې مسافر دی نه دی مقیم اته که امیر یې وطن ته ولاړی نیت ته اقامت یې وکړي دوی ورسره ولاړل بیا څوک نه دی بیا په دغه ځای کې بیا دوی څوک دی مسافر دی مقیم نه دی. که د نیت د سفر اقامت ونه کړي دی څه دی مسافر دی او قومندان یې څوک دی قومندان یې مقیم دی. دا ټول د مختار جلد اول 508 او هندیه جلد اول هغه دغه یروي استعمه هدایه وم جلد اول 149 او فتح القدیر دوم جلد 15 صفحه مراحل پلا هغه جلد اول 315 صفحه خلاصه الفتاوا جلد اول 203 صفحه. دا ما چې دا لږ چې طالبانو په دې ځای باندې سر خلاص شي نو ډېر به خوند وکړي باره به په پوه شي. دا بلې مسلې ته ګورئ څلورمه استفتاء. دا خلک طالبانو چې هغه وخت طالبان په ګونتنامو کې بندیان وم یو وخت سرو سلیف هغه دغه راوړلې استفتاء یې راوړلې فتوا ما ورته نوشته کړه نو دلته دا څنګه دي دا اوس که سړی بندي وي بیا په سفرو په اقامت کې څنګه دی د چا تابع دی الف تابع توفیق الهی تعالی او فرق په مابین کې د کافر د مسلمان ستا چا بندیوان وي یا اوس خبرو ته غوږ نیسئ. بندي چې دی بندي د بندیوان تابع دی. بندیوان هغه څوک دی چې د مابس مسؤل دی بالا هغه ته اعتبار نشته که هغه کافر دی که هغه مسلمان دی. یو مسلمان چې بندي کوي اوس که یې چیرې بندي کړی و هغه په بازارو په ښارو کې چې هغه نیت اقامت د هغه صحیح و په سارا کې نه و که د هغه په خیمو کې نه و که د هغه نیت اقامت صحیح و هلته هغه مقیم شپې دغه نه کول یې اوس د امریکا سره سړی راوستلی و یا بل د بل ځای سړی راوستلی و د باګرام یا د دې ځای یې مشر کړی و چې مشر کړی و هغه تر 15 شپې زیاتې تېرې دار وظیفه والا چې شپې زیاتې تېرې دلته چې اوس دوی ورله بس په اقامت کې دوی تابع دي یعنې دوی مقیمین دي. دغه خلک دغه طالبان که چیرې هغه په پولیس شرخي کې بندیان دي او که دغه رقم په باګرام کې بندیان دي که په ګونتنامو کې بندیان دي چې ما چې په بناو کې وي په دا ټول منځونه مقیم دي. که چیرې مسافر کړی و هغه د سفر منځونه یې نه دي صحیح هغه دا دی چې دوی بل منځونه اقامت کوي پر دې باندې مقیم دي ځکه دوی د هغه تابع دي. رد مختار جلد اول 508 مراحل پلا 315 صفحه فتح القدیر دوم جلد هغه شلمه بارایک څلورم جلد هغه دغه ته پام وکړئ هغه 344 مجموع الانهور دوم جلد 244 او دغه قاضي خان فراموش دی هغه 114 او هندیه جلد اول 141 دا ځای ته چې مو سم دم پامي او امداد الفتاوا جلد اول هغه 245 دغه ته چې پام وکړئ دغه خبره مو زده شي نو به ښه وي. پنځمه استفتاء دې ځای ته پام وکړئ چې په خبره باندې پوه شئ. پنځمه استفتاء طالبانو دغه ځایو ته کتل کېږي
زه اوس په یاد درته کوم یوڅوک دا پوښتنه درته کوي دا ځای ډېر ضروري دی. یوڅوک پوښتنه درته کوي وایي دا موټروان هره ورځ د چمن نه ځي کوچ ته د سهار تر لمانځه مخکې روانېږي د ماخستن تر لمانځه وروسته راځي. نو دی څنګه دی چې ما چې تر چمن ووتې دی مسافر دی بیا تر څو چې الفتا بتوفیق الله تعالی بیا چې دی چمن ته راځي که په چمن کې لمونځ نه کوه پر لار یې کوه تر چمن وتلی و ټول مسافر دی. بله استفتاء که راولاړ سو د یو سړي کور هغه په مابین کې و دا ځای په څه چې ورته پام کور یې په چا کې و هغه یې په مابین کې و دغه الفاظ ورته ګران دي. څه معنا یېره نه کوي او د مثلا چې فرض کړه د یو سړي کور په میزیاډه کې و میزیاډه د کوټ څخه تر میزیاډې هم سفر نه دی د چمنه سره هغه تر میزیاډې پورې هم سفر نه دی. اوس دی سهار دی بیا را روانېږي په چمن کې نه دی په چمن د چمنه سره روانېږي خو کور یې په چمن کې نه دی په میزیاډه کې تېرېږي بیا ځي وچاته. دغه سړی څنګه دی دغه بل تابع رالی تابع توفیق الله تعالی طالبانو دلته ډېره نادره مسله ده چې پام وکړي دغه ځای ګران دی یعنی دی کلي ته دخول ماشي وطن ته چې ور داخل شي دغه وطن کې شتیر شي او که سم دم تاکیده غواړي بعضې کتابونه وایي خپل کور یا خپل کلي ته تاکیده غواړي لیکن متابعې کول دا دی چې ماشي پکښې تېر شي ممکن شو چې ماشي پکښې څوک شي پکښې تېر شو ممکن شو. نو که زه د بازار په حوالې وکړو کوو چې ماشي په میزیاډه کې تېر شو په ځای څوک دی ممکن دی که دا خوا راشي ماشي تېر شو ممکن دی. دغه بله دا بله او که بل سړی و دا بله استفتاء ده چې یو ځای لا کور نه و چې یو ځای لا کور نه و طالبانو هغه دا و بس ګل سړی کور په کراچي کې و دی د کوټ سوه چمن ته راتی د چمنه سوه کوټ ته راتی په دې وخت کې بیا دی څوک ټول عمر دی مسافر دی. دا بله استفتاء چې ډېره هغه خوندوره استفتاء ده. یو سړی طالبانو دغه څنګه ده د دغه تابع دی که نه دی ماینه د میړه تابع ده که میړه د ماینې تابع دی دا ډېره زور ده. ګوره هغه نور په نور دغه مسلو کې و ډېره اسانه زه و د تعهد صورتونه درته وایم. طالبانو دغه ځای ته پام وکړئ د تعهد ډېر پام ورته وکړئ. الفتا بتوفیق الله تعالی د میړه و د ماینې په مسلو کې موږ کتابو دوه رقمه راوړي یو ځای وایي ماینه تابع د بل ځای وایي میړه خو په واقع کې داسې خبره ده که یو سړی راولاړ شو کوزده وکړله د ماینې کور یې جوړ کړي په هغه وخت کې میړه د ماینې تابع دی او که دواړه په سفر سره ووته یو خواته سره ولاړله بیا ماینه د چا تابع ده د میړه دواړه صورتونه درته وایم. یو سړی دی ماینه وکړه په کراچي کې کور یې ور جوړ کړي بله ماینه وکړه په اسلام آباد کې کور یې ور جوړ کړي بل یې په لاهور کې وکړه کور یې ور جوړ کړي بل یې په کوټه کې وکړه کور یې ور جوړ کړي. اوس که دی هر کور ته ورشي دی مقیم دی ځای د تعهل دی په دې ځای کې دی سو لکه د ماینې تابع اوس درته وایم. او که دی راولاړ شو کور یې په کراچي کې دی یا کور په چمن کې دی خو د چمن سره روان شو کراچي ته ځي چې ځي په کراچي کې یو څو شپې کې پر لارې سره روان دلته بیا څوک تابع دی ولاړه کراچي ته که میړه په هر ځای کې نیت اقامت وکړي ښځه خپله محکمه ده او که میړه نیت اقامت ونه کوي ښځه څوک نه ده ښځه محکمه ده. ما په خبره مثال خلاصو چې هغې نیت سفر وکړي دغه د نر نیت اقامت چې 15 شپې نه کوم د سفر و د اقامت نه و ښځه که زر واره نیت اقامت وکړي اعتبار نه ده. دا یې څو دا بله ته چې پام ورته وکړي دا ډېره یو خوندوره خبره ده. بله دا بل ځای کوم ځای کې دا بله استفتاء که په غیر اختیاري اقامت کې ماینه د میړه تابع ده یا چې ځای د تعهد یعنې دغه میړه د ماینه ته یا دا دوه شرطه دواړه زده کوي. سړی د پلار کره ورغی کور ته دغه ځای ته څه چې په یاد پلار یې په وطن کې د مولد یا بل دلته مقیم دی که نه دی ښځه بیا د پلار کره ولاړه وت شوې ده بیا مقیمه ده که نه ده. الفتا بتوفیق الله تعالی دا دوې ډېرې نادرې مسلې دي چې پام ورته وشي دا ځای زده کړه غواړي. اوله څنګه ده یو په طالب زوی دی اصلي چې په کوټه کې پلار یې په چمن کې پروت دی چمن یې ځای د مولد دی دلته چې دی ورته راغی په اتفاق څوک دی مقیم دی زویه 2 شپې کوي
دوهم مینا کړی د مینا د پلار سره دی په کوټه کې اچې دي چې ورته راغی ما چمن ته راغی مقیم دی خو د تاول خواجه مقیم دی دوه دریم پلار یې د ځای د مولد نه دی مینا هم د نه ده کړی د مینا نه ده کړی کور اصلي د کندهار دی په کندهار کې هغه ځای د مولد دی پلار یې اوس په چمن کې پروت دی په کوټه کې اچېږي دی په چا کې دی په کوټه کې مینا هم نه ده کړی اوس دی چې راغی د پلار کره مقیم دی که مسافر دی نیټه د 15 شپو نه دی کړی دلته طالبانو ډېره ښه مسله ده علي صاحب یې توفیق الله تعالی که چیرې داسې پېښه شوه که دا پیښه شوله چې دا کس کړی وي زه د پلار سره په ټول عمر کې نه جلا کېږم د دایمي اوسېدو نیت یې ورته کړی و بچه راشي دلته مقیم دی که نیت نه و کړی چار وخت ما کوزده وکړه جلا کېږم بیا چې د پلار کره راغی د پلار کره مسافر دی که د 15 شپو نیت نه و کړی دې ځای ته پام کوئ دا یې بله ښه دغه لور چې ما خبر ته ګوري لور چې ولاړه د میړه سره ولاړه هر ځای چې ولاړه بله کې پلار په مولد کې پروت دی که په غیر مولد کې پروت دی دا ځای ته زده کوي که په مولد کې پروت دی که په غیر مولد کې پروت دی خو ښځې بیا نیت نه دی کړی وطن یاستي مو په بل وطن یاستي باطلي څه چې مې درته ویلو ښځې بیا نیت نه دی کړی زه د پلار سره ګزاره وکړم که خپل د مولد ځای هم په باطلي د میړه سره ګزاره کوي چې فرض کړه د میړه کور یې په کراچي کې دی د پلار کور یې په کوټه کې نو خدای بیا کس نه لري چې دلته اسانه اوس دا چې راله دا خپل هم نه مسافره کېږي ته زده کړې دا خپل هم نه مقیمه کېږي د چا نیت ونه کړي د 15 شپو نیت ونه کړي ته دا ځای ته ګورې که میړه ممینه سره راله ښځې په دغه ځای کې خو میړه ورسره ځي د 15 شپو نیت وکړي میړه یې تابع دی یا نو خو موږ ځای د تعهل وایي د تعهل داسې نه وایي چې مینه یو ځای د اقامت نیت وکړي میړه یې تابع دی یا دا خو هغه سفر دی که زر واره میړه ورته راشي د خسر په کور نه دی مقیم کېږي د جلا نیت چا غواړي د 15 شپو دا به موږ کوم نه چې د ګوري طالبان د ځایونه چې شی پاته نه شي نو بیا دوه مرض ورته ولاړاست دا ټوله هغه په القدر هغه په 2 جلد 14 او 13 او هندیا په جلد اول هغه یو سل دوه شپېته کې هم تحتاوي د دوري مختار جلد اول 315 مسافر کې هم نور طالبانو دا مبسوط د سرخسی په 2 جلد 415 شپږم ومه او دغه رقم بایرایک په 2 جلد هغه یو سل درشمه او درشمه ته درشمه بدایو صنایع هغه په جلد اول 240 شپېتمه 15 شپېتمه په دې کې د خپل څوک د سبقان دی اوس په ان شاء الله شی پاتې سوی نه طالبان دغه ځای ځکه د خسر وو دغه کړي سره ولر شي دغه مساله طالبانو تر دغه ځای خدای را ورسېده یو بل مساله د مشبه ورویل ده نو ځکه هغه نه درته وایم هغه په دې کې پورته کو هغه دغه مساله ده چې دا موږ درته ویلي وو چې اوس حال د قرارو د قرار دا څنګه دی او بل دا دی چې دغه خلک ایران ته ولاړ شي مزدوري کوي یا بل ځای مزدوري خلک یې ګیري د دې دا مقیم دي که مسافر هغه نو ته چې دا زما دلته وایم نه د دغو سره وروسته په پای کې پورته کوم وروسته پای کې څوک کوم پورته کوم یو ځای چې پورته کوم نو باره بس هغه په هغه کفایه کوو هغه مو دوه واره ویل دا دوه هم ډېر په تفصیل ویل نو هغه بله ضرورت نشته والله